دوه زړونه دي، یو نرم زړه دی یو سخت. هغه زړه چې هغه نرمي او د هغې زړه د وجې نه په سترګو اوښکه راځي، دا کامیاب زړه دی، دا په هدایت دی. هغه زړه چې هغه سخت وي، سخت او هغې سره په سترګو اوښکه نه راځي، دا خطرناک زړه دی. الله وی فیلون، یو معنا دا ډېر افسوس دی، ډېر افسوس. ای بنده تعالی دا سخت زړه نه دی پکار. خلک اوس هم وایي تعالی افسوس دی چې ته پلار نه پېژنې، افسوس دی چې ته کنځل کې. ویلون افسوس دی هغه زړه چې هغه سخت دي. او ویل یو بله معنا هم لري، په جهنم کې یو کنده ده او روزانه جهنم د هغې کندې نه او یا زره کرته امان غواړي، جهنم ته امان غواړي، دومره ګرم دی. ویلم د جهنم هغه خطرناکه کنده ده. چاله للقاسیة قلوبهم عن ذکر الله، هغه لونو له چې هغه سختی خدای نه یادوي، سختی خدای نه یادوي. او الله فرمایي اولئک فی ضلال مبین، دا خلق دا سخت لونو والا دا صراحتاً په ګمراهۍ سر دي. د دې لاره روغه نه ده، لاره یې نیغه نه ده، لاره یې ګمراه د خطا ده. اوس به ته وایې چې دا سخت او نرم به څنګه کېږي؟ نو د هغې علاج حضور پاک ښودلی. څوک چې د الله ذکر کوي، څوک چې خیرت ځان ته را مخکې کوي، دا له به نرمېږي. او ستا لاس کې ده خبره، وي د ما له نه نرمېږي، څنګه نه نرمېږي؟ پیغمبر علاج ښیي او ته نه نرمېږي. تلاوت کوه د قرآن شریف، او چې کله د قرآن شریف تلاوت کې نو وجاله، او که جلا نه درځي فتباکو شکل د جلغونې جوړ کا، هله به په نه نرمېږي. اخرت ځان ته را مخکې که، قبر او د قبر عذاب ځان ته را مخکې که، د الله ګرفت ځان ته را مخکې که، په خپله به نرمېږي. ذکر کوه، لا اله الا الله کوه، الله یادوه، خندا کمه کوه او جړه زیاته کوه، له په خپله نرمېږي. او که ته طیب دنیا ته متوجه یې او هر وخت خندا خوندي کې او الله ته توجه نه ساتې، د الله ذکر نه کې، تلاوت نه کې، اخرت ځان ته نه یادې، قبر ځان ته نه یادې، به د دنیا ژوند دی او ته پکې او دا راته ډېر خوښ دی. او دین پورې خندا کې، اخرت پورې خندا کې، او د دنیا د اخرت خبرې درته خوږې نه لګي او ښه درته نه لګي، دا راته زړې خبرې ښکاري، په دې شرمېږي، دا به له سختي سخت ده، دې غله به جلا نه راځي. اولئک فی ضلال مبین، الله وایي دا په غلطه لار روانې، ګورې اور ته روانې، ګمراهۍ طرف ته روانې. نو سخت زړه د خدای بدي شي او نرم زړه د خدای خوښي او نرمېږي په څه؟ د الله په ذکر، په قرآن او په تلاوت او په آخرت یاداشت باندې نرمېږي. او سختیږي په دې چې آخرت نه یادې. حضور پاک فرمایي یو ځل صحابه وخندل، چې وی خندل رسول الله مبارکو فرمایل لو تعلمون ما اعلمو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. وی چې ما ته څه معلوم دی وغه تاسو ته معلوم شو، نو خندا به م کمه او جړه به م ډېرې. او نن زمونږ خندا ډېره ده او جړه رشترې نه. کم څیزونه چې حضور پاک لیدلی دي کاغه مونږ ولیدل، هغه مشاهدات کړي دي، هغه لیدل کړي دي، مونږ لیدل نه دي کړي، مونږ نه دي لیدلی. یو سړی چې په سترګو څه وویني یاره پرې راشي، او چې یو سړی په سترګو څه نه لیدل یاره پرې نه راځي. که ډېر درته یو سړی وایي سیلاب را روان دی او سیلاب دی، په ده پله یاره نه راځي. خو چې وویني چې سیلاب راغی او د ما د کور نه تاو شو، نو بیا دې سامان زغلی، بیا یو خوا بل خوا منډې ترړې وی. نو حضور پاک فرمایي ارمان دا دی. څنګه ارمان دی؟ چې ما څه لیدلی وي او تاسو لیدلی وي، جړا به ډېره وه، خندا به کمه وه. حضرت شعیب علیه السلام په پیغمبرانو کې د لوی درجې خاوند دی، او د حضرت موسی علیه السلام سخر دی. او مدین علاقه کې د پیغمبر او په مدین علاقه باندې خلکو ته د الله دین خاو. بوډا سپین ږیره شو، جړا به یې ډېره زیاته کوله، هر وخت به یې جړل. پیغمبرانو ته نقشې ښکاري. ما خو درته وویل لکه سیلاب چې تا ته وښکاري نو بیا تا له هم جړه راځي. پیغمبرانو ته هر څه خدای ښیي ورته، نو جړل به. نو الله ورته فرشته راولېږل، هغه ته تپوس کوي ما هذا البکا، شعیبه دا دومره جاړې ولې؟ ما هذا البکا اشوقا الى الجنة او خوفا من النار. جنت ته د شوق دی او که د دوزخ د اور نه یریږي. سړی چې جاړي پسې جاړي، په دې جاړي چې اور به راځي د دوزخ، د هغې نه یریږي. نو پیغمبر خو د اور نه محفوظ او پاک دی. او بعضې وخت سړی په دې جالي چې خدایا جنت ته به ډېر شوق دی، خو چې دا جنت به وګټم او که به ونه ګټم. د پیغمبر خو کار ټول جنت جنت دی.
اشوقا الى الجنة او خوفا من النار جنت ته شوق دی او که د دوزخ نه یریږي په دې جاړي حضرت شعیب علیہ السلام ورته وی لا الله لا په دې نه جالم چې جنت ته مې شوق دی په دې نه جالم چې د دوزخ نه یریږي ولكن شوقا الى لقائك په دې پسې جالم چې خدای ستا ملاقات مې نصیب شي نو الله ورته فرمایي جنت ته شوق دی که دوزخ نه یریږم وی لا ولكن شوقا الى لقائك یا رب خدای جلا پس راځي په دې راځي چې ستا ملاقات به کله راځي دې پسې جالم ستا ملاقات پسې جالم نو الله ورته فرمایل هنیئا لک لقائی یا شعیب اے شعیبه مبارک دی بی تعالی زما ملاقات هنیئا لک لقائی یا شعیب اے شعیبه زما ملاقات تی تعالی مبارکی اصل چیز دقه دی چې سړی په دې جړه کې چې خدای درې خبرې شوې دوزخ ته به یا الله دوزخ نه مې بچ کا دوزخ ته یریږي یا په دې جاړي چې خدای جنت ته مې ډېر شوق ته ورسېږم که نه خو د ټولو نه بهترینه جړه پسه ده هغه په دې ده چې الله تا سره ملاقات به نصیب شي که به نه شي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله بادشاه شو امیر المؤمنین شو خلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم او بل شر انسانو حضرت ابوبکر د حضور پاک سره چې د ده څومره مینه او د پیغمبر د سره څومره مینه وه مثالي ده بادشاه یې نه وه خوښه په زور ورپه غاړه شوه هغه عمر سره بیعت وکړې عمر وی دې خوا که لاس بیعت یې ورسره وکړو خلکو بیعت وکړو مسلمانانو چې څومره دي دقه دي چې پریشانۍ جوړې شوې د حضور پاک زمانه کې بعضې منافقینو هغې منافقینو څه قصې پیسې جوړې کړې د مسلمانانو حکومت او سلطنت یې کم ځای خوښو چا د زکات نه انکار وکړو چا وی چې دا د حضور پاک زمانه کې و بیت المال تشو اوس ډک دی اوس زکات ته ضرورت نشته چا یو څه چا بل څه به د فورا د هغې خلاف جهاد شروع کړ نه زکات به ورکوې بیت المال ډک او بیا بیت المال داسې ډک شو چې څومره د مدینې منورې او ګیر چاپېره مسلمانانو کون ډېرندې هغوی له فورا تنخواګانې مقرر شوې بیت المال چې غریب پاتې نشي او د بار نه به چې کوم مسافر راتلل هغوی له به مالونه ورکول دولت به ورکول او دا حقیقت تیرونو اوس هم زه یم که زمونږ دا مالدار خلک په صحیح طریقه زکات وباسي په دې وطن کې غریب به پاتې نشي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمای وی لاړم بیت المال له بیت المال مې کته دی خاص دویم نمبر هغه مونږ ورته څه وایو خاص وزیر یا خاص مشیر لاړ بیت المال له چې بیت المال مې وکته ډېر زیات خوشحاله شو بیت المال ډک دی خلک صدقې هم راوړي خلک زکاتونه هم راوړي او لګیا دي خلک تقسیم هم کوي د بیت المال چې کوم ناظم الامور او سیکرټري مونږ ورته ناظم الامور وایو سیکرټري ورته وایو هغه نه مې تپوس وکړه چې څنګه چل مال خلکو ته په صحیح طریقه رسي وی او امیر المؤمنین دا وګوره دا لیست وګوره هغې کې د مدینې منورې چې څومره غریبانانو کونډې وې یتیمانانو د هغې نومونه لیکلی شوي یو زنانه وه چې د هغې نوم لیکلی شوی دی په خانه کې او ورته مخامخ لیکلیم دی چې دا بیوه یعنې موږ په اردو کې ورته بیوه وایو کونډه ده دا ښځه خو هغې ته تنخوا نه ده لیکلی شوې لکه نورو له چې څنګه په یو خانه کې د میاشتې یا د هفتې کم هغه مال میلاویږي هغه خانه خالی پرته ما د هغه ناظم الامور نه تپوس وکړو مې دا ښځه جمدی ده وي یو نو دې له ولې نه ورکوې وی ما ته پته نشته خو حضرت ابوبکر صدیق وی کې دې له مه لیږې ولې مه لیږې وی دې نه نیم خبر د هغه کتلی ده او دا د هغه حکم دی چې دې نورو له ورکوې دې کونډې له مه ورکوې حضرت عمر ویلو کې مې سوچ وکړو چې حضرت ابوبکر خو زیاتې نه کوي خو څه چل شته څه وجه به یې خفه دی ته که څه مسله ده وی نوم مې هم د هغه ښځې معلوم کړو محله مې وله معلومه کړه ما وی زه ګورم معلومات کوم چې اخر ولې نه ورکوي او ځکه دې نه ورکوي زه به ولې د خپل طرف نه څه مقرر کړم چې دا کونډم ده خاوند یې مړ دی دره کې نه لګي او دې له خو ضرور ورکول پکار ده محله مې معلومه کړه د هغې محلې ته ورغلم تپوس مې وکړو چې دلته د پلانکي مرحوم ښځه ده کونډه وی دا مخامخ کور یې دی چې زه ورغلم کور د دننه نه جرنده ما اواز ورکړو ای فلانکې د فلانکې ښځې د ما اواز اورې جواب راکړه ها وایه ما وی چې زه راغلی یم ستاسو ضرورت شته دې درته پوره کړم ما ته دروازه کولاو که وی ما ته وی چې بچې هر څوک چې زه خو دروازه نشم کولاولی زه خو معذور یم د کټ نه پاسم کو ډېر په تکلیف پاسم پاسېدی هم نشم د کټ نشم
او چې پاسم هم ډېر په تکلیف پاسمه دروازه خو زه نشم کولاولی ما ته چل وښایه وی نه چل خو دا دی چې لاس به د بار نه راښکته کې دننه نه زنځیر دی کولو به کې خو دا ده چې بچې څه له راغلې ما چې زه ستا څه خدمت وکړم وی زما خدمت ته ضرورت نشته زما ګاونډیان دي هغې روټۍ رالیږي ښه پټۍ یم راله روټۍ راوړي او راکوي راله زما ګاونډیان دي زما د جامو جوړو د هر څه هغوی بندوبست کوي غږ کوي او نور زما جت شته نه بچي مې نشته چې ګنې بچو له ورکړم وروڼه خویندې مې نشته خاوند مې مړ دی یو سر یم او ګاونډیان زما ډېر ښه خلک دی هغوی ماله برابر شی راکوي نور زما جت نشته وی زه پوه شومه ایم چې حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دې د بیت المال نه تنخوا یا وظیفه بنده کړې ده په دې وجه بنده کړې ده چې دا به دا ښځه وایي چې مه راوړه نه ده ځکه ګزاره روانه ده ما وی ښه نو که څه ضرورت دي زه راغلم وی بچي یو ضرورت مې شته یو کس راځي هغې پوره کوي خو خیر یو کس دا ضرورت کله انسان دی جوړ ناجوړه نشي پوره کولی یو ضرورت مې شته ما یې راته وایه وی بس داسې ده چې زما دا کور کچه دی نو دې کې دا خاورې راغورځېږي دا ځمکه مې د خاورو ډکې دوړې پکې د دې صفۍ راله پکار زه نشم کولی او دویم دا بیا دوړې وي نو چې دا راله څوک چلقو کوي او صفه اوبه راله پکار دي چې ماله دا منګي څوک راډکوي وی ما چې بالکل دا خدمت به زه کوم اوس زه درننه وځم چې دا کار وکړم وی نه چې چا دا ذمهداري اغوښتې ده نو هغه نن دا کار کړی او که ته کې نو سبا راشي خیر وی سار مونځ مې وکړ اشراق وغیره چې ورغلمه دې ښځې له مې اواز ورکړه چې زه راغلی یم او زه دروازه کوله وکړم درننه وځم چې کار وکړم ما ته بچې نه نن خو هغه چې څوک مخکې نه کوي دا کار هغه راغلی و کار یې کړی ما دا خو ډېر ښه سړی دی چې وختي دونه راغلی سار د اشراق نه مخکې ورغلم بیا مې اواز ورکړی کونډې فلان کې زه راغلی یم پرونی کس یم ستا دا خدمت وکړم وایي ما ته بچې هغه چې کوم کس یا کوي نن وختي راغلی دا کار یې کړی ای خدای پاکه بس ما وی هر څوک چې دی څوک نیک بنده دی د خدای او دی د شپې راځي او د دې کونډې خدمت کوي د ریاکارۍ نه ځان ساتي چې څوک مې ویني نه نن سبا خو چې خیراتونه کوو نو دې لپاره یې نه کوو چې خدای پاکي وویني بل څوک موږ خو چې خلک یې وویني موږ چې خلک ووایي چې دا نیک سړی دی خلک ووایي چې دې صدقه ورکړي خلک وایي جومات یې جوړ کړه خلک وایي چې دا خو ډېر ښه سړی دی منځونه کوي او چې دا د نیت دی هر څه دی اوبو ته وغورځول عبادت بس صرف الله ته ښیي چې صرف الله ته خبردار شي حضور پاک فرمایي هغه صدقه بهتره ده چې په ښي لاس یې ورکړي دا ګس لاس ته هم ته خبر نشي وایي دا هر څوک چې دی خو نیک بنده دی د شپې راځي زه بس چې کوي خدمت ما خو د کونډې د خدمت مقصد و چې هغه کوي خدای دی خوشحاله کي کوي دی خو معلومات لرم علم چې دا دې څوک چې روزانه د دې کونډې خدمت له په شپه راځي نو یې رالمه یو ګوټ کې ودرېدم تیاره و هغه زمانه کې خو ظاهره ده چې ډیوې بجلۍ دا قصې پیسې نه وې خو یو سړی راغی زنګ لوړ سړی دی او د هغه خپې درزار خیږي او دا مخ یې په څادر کې سر پټ کړی چې ما څوک ونه ویني وایي چې یو ځای له راغی نو سپلی ویستی نو ورو ورو په قلار قلار ته نو چې مخکې شو نو بیا سپلی په خپو کړی تیاره د شکي شون پې ملګري پېژنې خو پوره مې ونه لیده ورغې د کونډې کور لا او د بار نه لاس ورښکته که او ځان ته دروازه کوله وکړه او اجازه ته یې وغوښته ما نه خو لرې دی او ورغې دننه کور ته او صاحب جارو یې راواخېسته او کور یې وله مکمل لا صفا کړه اوس دا جارو چې سړی وي دوړې خاورې خامخا الوځي په وجود یې دوړې خاورې غونډې والوتې او بیا هغه خاورې ډرالي بار په ډاټکي کې یا په یو شي کې لوښي کې موږ ته ټاټکې وایو هغې کې ولو په ډیران غورځوي او بیا لاړ هغه چې کوم منګو کې زړې اوبې وې هغې راواخېستې ځان ته یې مخکې وروستو چلقاو کړه کور یې ولې شیشه کړه او بیا مشک غاړې ته واچو د څرمنې مشکونه وو په هغې کې او پخوا خلکو اوبه راوړې او لاړ چې ته بار کویله که مدینه منوره کې یو څو خواږه کویانو چې اوبه یې صفا وې نورې ټولې مالګیجنې وې مشک یې راوړه او هغې هغه کونډې ته واپس منګي د صفا اوبو نه ډک کړل او اوبې ورته واچولې او کونډې له اواز وکړه چې کور مې درته صفا کړه منګي مې هم دله ډک کړل سلام علیکم لاغه او بیا ور ځان پسې راښکه د بار نه لاس ورښکته که ور یې کونډه کړه چې دې خوا را روان دی راځي ګورمه نو ما ورمنډه کړې چې سړی معلوم ته هم څوک چې مې ورمنډه کړې او کلک مې ونیو د ما نه ځان خلاصو ځان یې نښو مې کې پرېږدم د چت ما پېژندلې زما دوست دی زما ورور یې ما پېژندلې خو نه پوره دی ګورمه چې څادر نه مې مخ ورته لر که کولو مې که د مسلمانانو بادشاه او خلیفه د حضور پاک حضرت
ابو بکر صدیق په اوهو ابو بکر ما پیژندې وخت چې مې ولیدو مې پیژن ځان دې پټ کړ دا ولې ته څه کې په نیمه شپه راځې ته خو ستا بله دشمنان دي مدینه کې یهودیان شته منافقین شته ته خو دا وکړه ما ته وکړه زه به کوم زما بچی به کوي ستا بچی ته دې ووایه غلام ته ووایه ویندې ته ووایه ګاونډي ته ووایه ستا حکم نه خو څوک نه تېرېږي بل چاته وایي دا خدمت پکې دا څه کې دا غټ غټ مشکونه راوړې په شا باندې مسلمانانو بادشاه غټ غټ بار دې را په اوږه کړی دی او دې کونډې له راځې وی ما ته وجړل حضرت ابو بکر صدیق او ما ته وی چې خاخ زه به دا بار بالکل نه راولم دا خاورې په سر نه بار کوم بار به نه غورځوم دا خدمت به نه کوم دا مشک په زه په اوږه نه راوړم دا بار به نه راوړم په عمره دا ذمواري راکړه چې د قیامت په ورځ په زما بار توړی څوک د قیامت په ورځ زما چې کوم پیټې دی او بار دی په به وړي ستا زوی به وړي زما زوی به وړي غلام به وړي نوکر به وړي که دا ذمهداري تا سره وي ما سره خو نیسته قرآن او سنت خو لا تزر وازرة وزر اخرى ځکه که تا سره دا ذمهداري وي نو زه وایم په سلګو جاړي حضرت ابو ای عمر پرېږدې ده که په دې بار د اخرت دروازې د بار نه بچ شوم که په دې خدمت او په دې تکلیف د قیامت د محشر د میدان دروازې د تکلیف نه بچ شوم ابو بکر دغه ځای کې خو د سپلی ویستې نور تیز روان وي هلته دې ویسته څه چلو وایي دا دلته د یتیمانانو کور دی نو زه په درز نه تلم سپلی مې ځکه ویستې چې د هغوی چنې سره تېرېږم هسې نه دا درزار هغوی ووري هغه ماشومان د خوبه راپانسي کله چې د الله پاک دې سینه کې او دې زړه کې اخرت را مخکې شي او د قیامت ورځ را مخکې شي دا به نه وی چې زما له سخت دی ډېر ملګري ویله مې سخت دی الله سخت ولې دی یو شی دی یو ټیپر دی او پله زور ورکې نو په لاس زور نه ورځي سخت دی سخت لیکن دغه ټیپر ته اوبو کې واچوه اور پسې بل کا چې دا نرمېږي که نه نرمېږي کاڼې سختي کاڼې اور کې واچوه چې په دې منځ چوي که نه چوي اوسپنه سخته ده اور کې واچوه تا وهه چې نرمېږي که نه نرمېږي د مسلمان له ولې سخت دی دا تا په دې د دوزخ د اور تاو نه دې تېر کړی هغه سوچ ته نه دی کړی تا هغه فکر نه دی کړی کوم چې زما پاک پیغمبر کړی تا هغه سوچ نه دی کړی کوم چې د هغه بیبیانو کړی تا هغه سوچ وړله نه دی ورستی هغه لمبه زړه ته نه ده درنه کړې کومه لمبه چې ځان ته حضرت ابوبکر او حضرت عمر درنه کړی راکوټې سړی نو رسول الله مبارک چې کوم شارټ لیست جوړ کړی و د جنتیانو د لسو کسانو په یو مجلس کې نومونه غیښتري اول نمبر وي ابوبکر فی الجنه جنت ته به ځي اول نمبر او په یو موقع نه په ډېرو ګڼو موقعو کې د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي ابوبکر جنت ته به ځي او په یو موقع جومات ته راننوت مشکات کې حدیث شته ښي طرف ته حضرت ابوبکر دی او ګس طرف ته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ابوبکر یې په دې ښي لاس داسې ونیو او حضرت عمر یې په دې ګس لاس داسې ونیو او صحابو ته داسې مخ کړی دا عجیبه خبره صحابو ته مخ کړی او سوی وی هاکذا نبعث یوم القیامت قیامت پر ورځ زموږ د قبرونو نه دقسې پاسو دا پیشنګویي شوه چې ما سره به دواړه یو ځای ښخ او فرمایي حضور پاک د دنیا مې ابوبکر او عمر وزیران دي او په آخرت کې مې وزیران وزیر د بنده اعتمادي مشورې ورسره با اعتمادي لیکن یاره څونه غالبه پیغمبر له خو هېڅ نشته ولې حضور پاک جاړه حضرت شعیب خو پیغمبر دی ولې جاړه حضرت داود علیه السلام په خدای قسم دومره جړه کړې ده چې علما وایي آدم علیه السلام پسې 1 نمبر جړه داود علیه السلام او دواړو جهانو سردار فرمایي کان اعبد البشر په ټولو بندګانو کې عبادت گزار داود علیه پیغمبر دی پیغمبر د جنت دی بیا جاړي اخرت را مخکې کا ته ګورې چې له نرمېږي که نه نرمېږي ټول عمر ستا خندا ده او خلطې دی او ګپ دی او شپ دی او چې پاسې دنیا ده او کاروبار دی او ماسپښین دنیا ده او کاروبار دی او ماښام او ماسخوتن دنیا ده او کاروبار دی او د شپې د کاروبار سوچونه دی او میټینګونه دي او دوستان دي او هغوی سره ټول هم دقه خبره تاسو ونه وګټلې او ما څونه وګټلې تاسو نه موټرې واخېستې لکه کم نمبر ماډل دی ورېږه ما خو د هغې نه ښه ماډل پیدا کړو دا ماډل د کم ځای اخېستې وروی دې نه ښه پکار دی کارخانه ده ورېږه دې نه ګټه پکار دو څونه ګټې او څونه ګټم ټول زندگی دې تېره شوه په دې سیزونو کې او ناګانه پقې ته به دې وچوي او قربه له بلار شي دا کارخانې او دا ماډلې او دا بنګلې به درنه ټولې دقسې پاتې شي زه خو دا نه ویم چې ګناه ده اله صحابو به وخان اخېستل ښه اله وخان اعلی اسونه به یې اخېستل په موټر اعلی ول هغې ځمکې نه یې اخېستې نو خو دا نه وایي چې ځمکې ماله ولې صحابو ځمکې نه دا د عثمان ځمکه نه وه د حضرت زبیر نه وه
شپږ کروڑه درهم د حضرت زبیر نه پاتې شو، قرضونه هم خلاص کړل، وصیتونه هم ورکړل، شپږ کروڑه درهم پاتې شو. ته پیسې دا نه تخدم غلط سوچ دی چې مه ګټه دنیا کاروبار مه کوه، مه ګټه دنیا کاروبار ولې جومات بوټ کې به ناست دی، بچي به دې څه وکړي؟ تجارت کوه، تکړه شه، ګټه کوه. صحابه وکړل. عبدالرحمن ابن عوف دونه پیسې ورسره چې پخوا د روپۍ به وي نو به زنګ کېدې نو اوښان به پرې ګرځول چې څه پاش. دا خو د پیغمبر مخکې ورخوا وی تبوک په غدا کې د 200 لښکر سامان او حضرت ابوبکر راوړو حواله کړه، اوښان او ارس او کتې او ارس یې راوړل. د حضور پاک ورته دا ویلي چې دونه مال نیولې ګټې دی، کوم ځای دی ګټې دی؟ دا خو د هغه مخکې و. پخپله د دواړو جهانو مبارک سردار په صحابه ځمکې ویشلي. بنو نذیر علاقه فتح شوه، بنو قریظه فتح شوه، خیبر فتح شوه. هغه ځمکې ټولې په صحابو تقسیم کې واخلې. خو د جربونو نه وي، خو بلا ستا د خانانو هغه ځمکې نشته لکه څومره چې هغه وي. قامدنونه یې کو دغه د کجورې به یې کولې باغونه وپټ. نو اوس هم تللی وم په دې ربیع الاول کې د خیبر علاقې باندې تېر شوم، دومره باغونه دي چې حیران بشي د کجورو. ټول حضور پاک په صحابو تقسیم کړل. غنیمتونه به رالل، تقسیم به یې کړل. واله غنیمتونه یو صحابي وي، یو حضور پاک له مې دغه یې وړل، دا تره ورته به مو وایو، دا کدو په شان پخوا زموږ د وطن کې کېدې، اوس نه کېږي. مې وله ورکړې یو څو ټوکړې مې وله یوړې د ډوډۍ، مې ورته مخکې کېښود. وایي موټ یې ډک کړ چې سره زر راوړي، سره زر پراتو، موټ یې ډک کړ او مال یې هغه کالي راکړ چې دا وایي موټ یې ډک کړې، د کیلو نه هم زیات پې جوړوي. مال بل طرف ته به نه ځي، مال ګټل په حلاله ټیک ګټه، نیت سوچ ټیک کوه، حرامه مه ګټه. لګوه په صحیح ځای کې، په غلط ځای کې، په ډمانو مه لګوه. زه خو صدقه کوم، جومات کې 1,000 روپۍ ورکړو، په ډمانو 1,00,000 روپۍ لوګې، ولې هغې ته الله نه ګوري؟ مولیان خلک د ګټې نه منې کوي، مولیان په خپله کوي، نو تا ولې منې کوي؟ مولیان خلک د تجارت نه منې کوي، مولا په خپله تجارت کوي، تا ولې منې کوي؟ پیغمبر نه منې کړي، مولا څه مجال دی چې تا به منې کوي؟ مولا خلک د جبې د مال نه منې کوي، پیغمبر نه منې کړي، مولا دې ولې منې کوي؟ الزامات فضول وی وګټه، خدای مه یېروه. رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله. خدای مه یېروه. مانځه وختي منډه وه، ماسپښین مانځه نه لږ مخکې دی، یو 10 منټه مخکې دا یو 4 رکعته نفل هم کوه ورسره. په شپې لږ پاسه الله ته جاړه. ته ګوره چې د مال کې به نور هم برکت سکون او اطمینان دی. نو مونږ وایي زړه سخت دی صاحبه، سخت جلا نه راځي. نو ته خو آخرت را مخکې کړه چې درځي که نه درځي، جلاو دې ته راځي. ټول عمر پیسه ده او دولت دی او کارخانه ده او د دې نه زیاتې او د هغې نه زیاتې او د هغې نه زیاتې. او چې څوک د دین خبرې تبلیغ والا راشي او 15 منټه رسره کښېني دین خبرې کوي، په تنګ یې استاد جي څله راغلی، هله استاد جي زر خبره کړه. څوک راشي د مدرسې چنده رانه غواړي، نو تندې دې ورته راتریو کړي. انا که ته خو کروڑپتی یې، اربپتی یې، لکپتی یې، نو که یو 2,000 روپۍ مدرسې له ورکړې څه کفر در باندې راځي؟ دا قل سړی سخت شي، هله نرم کا. غریب راغی هله دا لرې کوه لرې کوه ورکوه، دا په څه نرمېږي؟ غریب فقیر هله به چېرې شي دلته کښېنه او پیالې چای وله وشابه او باسه د جیب نه یو 50 روپۍ څه کېږي؟ په 50 ته مرې، په 100 روپۍ مرې، ته بچي دې پرې نارېږي، ورکوله، الله به خوشحاله وي. په خپله نرم شي. جومات له څوک راغی چنده غواړي، مدرسې له، او شکر وباسه چې زه دومره شوم چې د ما در له څوک راغلی او ما نه مدرسې جومات له پیسې غواړي. ها مولانا صاحب کښېنه شابه، هله پیالې چای ووایه، زه چې څه دې وسه کېږي ورکه نه کېږي، وایي زه به بیا ما ته پته وښایه، زه به بیا درولېږم، خفه نه شي. دا کبر مونږ وخوړ، د تکبر مونږ غرب کړو، دماغو کې زمونږ د کبر غر پروت دی، غر. د خدای ته توجه شته، دا نه وایي چې دا هر څه خدای راکړي. په دین شرمېږو مونږ، په ګیره مونږ شرمېږو، په پټي قسم په خدای خلک شرمېږي.